انعکاس قوانین. د انعکاس قوانین. انعکاس دوه اسانه قانونونه لري. لومړی قانون ته تاسو توجه وکړئ. ګورئ دا قانون چې زه درته وایم چې لومړی او دوهم، دا لومړی او دوهم لکه د نیوټن د قوانینو په څیر لومړی او دوهم دا د دوی نومان نه دي. هڅه چې زه تاسو ته په لومړي کې وایم که دا تاسې دوهم وویل، دوهم کې درته وایم دې ته مو لومړی وویل، دا پروا نه لري. مقصد دوه قانونه لري. کم دي؟ تاسو داسې فرض وکړئ چې دا یو ځلېدونکې سطحه ده، یعنې دا لاندې طرف یې په یو فلز رنګ سوی دی، نو دا بل طرف یې څه شی رالی؟ ځلېدونکې سطحه. کم نوري وړانګه چې راځي او پر سطحه باندې لګیږي، د دې نوم د دې وروسته څه دی؟ وارده وړانګه. د دې نوم رالی وارده وړانګه. دا رالی پر سطحه باندې ولګېدی. اوس د دغه ځای باندې چې دا وارد سو، دا نور بیرته ګرځي که نه؟ دا بیرته ګرځېدلو ته یې موږ تاسو څه وایو؟ انعکاس وایو. په کومه نقطه کې چې دا نور وارد سوی دی، په هغه نقطه کې به تاسې یو عمود خط په نظر کې ونیسئ، یو عمودي کرښه، او دې ته موږ تاسو څه وویل مخکې؟ نارمل. په عمل کې دا خط وجود نه لري، دا خو موږ تاسې چې کله تحلیل کوو د کاغذ پر مخ دا رسمو، په عمل کې دا وړانګه ده. اوس نو دغه کومه زاویه ډېر اسانه دی تعریف یې زده کړئ. دغه کومه زاویه چې د وارده وړانګې او نارمل ترمنځ تشکیل کیږي، د دې زاویې نوم دی وارده زاویه. دا موږ تاسو په آی ښکاره کوو. آی عبارت د څه شي څخه رالی؟ وارده زاویه. وایاست د وارده زاویې تعریف؟ د وارده وړانګې او نارمل ترمنځ زاویه. زاویهګانې د څه شي سره کتل کیږي؟ د نارمل سره. زاویهګانې د سطحې سره مه ګورئ. په ټول نور فزیک کې موږ تاسو څه کار کوو؟ زاویه د نارمل سره ګورو. ښه، اوس نو کله چې دا انعکاس یې وکړئ، دا وړانګې داسې بیرته ولاړه، دا منعکسه راله. د دې وروسته بیا زه تاسو ته دغه الفاظ لیکم نه، وارده او منعکسه. تاسو به څنګه پوهېږئ کوم یو وارده ده کوم یو منعکسه؟ دا وګورئ، دا جهتونه چې درته رسموم راتګ و تګ تاسو ته ښکاري، کومه وړانګه راغلې او کومه وړانګه تللې ده. نو دا ځانو ته هم داسې سهولتونه جوړ کړي. د نور راتګ مو په یو وړانګې ښکاره کړی، په هغه کې مو لوری بیان کړی. تګ مو هم بیرته په یو خط ښکاره کړی، په هغه کې مو هم لوری رسم کړی. موږ ته ډېر سهولتونه راغله. د دې نوم څه دی؟ منعکسه وړانګه. چې پر سطحه ولګېدل ولاړه، دا بیرته تللې وړانګې ته یې څه وایو؟ منعکسه. نو په عین شکل لکه څنګه چې د وارده او نارمل ترمنځ زاویې ته وارده زاویه وایي، د منعکسه او د نارمل ترمنځ زاویې ته دا بیا موږ تاسې په آر ښکاره کوو. دې ته څه ووایو؟ منعکسه زاویه. په وارده کې دوه لفظونه، وارده وړانګه چې هغه خط سو، وارده زاویه چې د هغه خط و نارمل ترمنځ زاویه سوه. منعکسه وړانګه خودی خط سو، دا خودی وړانګه، او منعکسه زاویه چې د دې او د نارمل ترمنځ. زاویې دایما څنګه راځي؟ د نارمل ترمنځ. انسیډنټ ری او ریفلیکټډ ری، دا یو زاویه راله وارده، دا بله زاویه راله منعکسه. تاسې دا مسایل باندې بلد سولئ؟ وارده زاویه، منعکسه زاویه. زاویهګانې دایما د څه سره ګوري؟ د نارمل سره. اوس نو توجه وکړئ لومړي قانون ته، د انعکاس. د انعکاس یو قانون آی مساوي آر. تاسې ما ته اوس دا په الفاظ ووایاست څنګه؟ وارده زاویه او منعکسه زاویه مساوي وي. څه وخت؟ جواب د تل او تل دپاره. دا انعکاس که منظم وي، که دا انعکاس غیر منظم وي، که دا انعکاس پر مستوي سطح وي، که دا انعکاس په کروي سطح باندې وي، په نامي انعکاس چې وي، وارده او منعکسه زاویه د تل او تل دپاره څه وي؟ مساوي. په کروي هندارو کې څنګه دی؟ وارده او منعکسه مساوي. په مستوي هنداره کې وارده او منعکسه مساوي. په غیر منظم انعکاس کې وارده او منعکسه مساوي. دا یو دایمي مسله ده. په دې باندې تاسې پوه شولئ؟ دا یو قانون. دوهم قانون یې څنګه دی؟ وارده زاویه
وارده وړانګه چې کله مې زاویه وویل مطلب دا زاویه راله د دې وړانګې او نارمل ترمنځ چې کله مې وویل وارده وړانګه یعنې زه اوس دا خط یادوم وارده وړانګه نارمل او منعکسه وړانګه په یوه مستوي کې وي موږ تاسو چې کله وارده او منعکسه او نارمل رسمو تاسو چې کار کوئ په خپل کتابچه کې رسموئ درې سره تاسې د کتابچې په پاڼه کې رسم کړه تاسې دا قانون بې له دې چې څوک ووایي که ونه وایي عملا تاسې دا په نظر کې ونیوئ ما چې رسم کړه درې سره په تخته کې رسم کړه تخته خو یو مستوي سو بې له دې چې یو څوک دا قانون ما ته ووایي که ونه وایي ما دا قانون عملي کړی دی یعنی مطلب چې کله موږ تاسې کار کوو په کتابچه کې د کاغذ پر مخ دا قانون بې له دې چې څوک ووایي که ونه وایي عملا یې موږ تطبیقوو نو ځکه د دې تکرار دومره نه راځي د ځینو یېرم سي بیا دا په عمل کې دا مسله ډیره مهمه وي زه لږ تاسو ته تشریح کوم چې دلته زموږ مطلب څه و تاسې فرض وکئ دا تباشرون ته دقت وکئ فرض وکئ دا یو ځلېدونکې سطحه ده نور رالی ورباندې ولګېدی دا یو تباشر داسې فرض وکئ چې دا څه راغی وارده وړانګه متوجه سولئ نور رالی داسې ولګېدی په کومه نقطه کې چې نور وارد سوی هلته موږ تاسې یو عمودي خط په نظر کې نیسو چې هغه ته څه وایو نارمل دا یو عمودي خط راغی نارمل او دا وارده وړانګه سوه صحیح ده اوس دا دواړه په یو مستوي کې راغلي دي که نه په دې شکل باندې ما تاسو ته رسم کړی دا نارمل سو وړانګه راله دلته ولګېدل وړانګه ولګېدل دا نارمل دا اوس په یو مستوي کې راغلي دي په یو مستوي کې اوس چې زه وایم دا درې سره باید په یو مستوي کې د دې څه زموږ مطلب دا دی چې دا منعکسه وړانګه داسې ستاسې خواته نسي راوتلی دې خواته نسي راوتلی هغه به هم څنګه انعکاس کوي هغه به هم داسې انعکاس کوي چې درې سره په یوه مستوي کې راسي دا یو د دې مستوي څخه راووځي داسې یو شی ممکن نه دی اوس مطلب باندې پوه سولئ خو دغه عملا موږ تاسې دا کار کوو په تخته کې مې درې سره رسم کړه په یو مستوي کې راغله که نه نو دا ډېره یو ساده مسله وه دا ډیره زیاته با ارزښته موضوع ده چې موږ تاسې دایم د دې څخه استفاده کوو تاسې وارده او منعکسه زاویې وپېژندلې زه وګورم چې پېژندلې مو دي که او که نه وایاست وړانګه په کومې زاویې باندې پر سطحې وارده سوه زه به یې درته رسم کړم دا یو سطحه ده چې دا ځای مو خط کوي مطلب هغه طرف یې څه شي دی ځلېدونکی ما نه دا یو بوت تاسې ته رسم کړی که نه نو دا هنداره دا رقم پرته ده وایاست په کومې زاویې وارده سوه په 0 درجې ولې ځکه ته خو زاویه د نارمل سره ګورې ته خو زاویه د سطحې سره نه ګورې نو نارمل څنګه کوم پر دغه نقطه باندې دا وړانګه عمود راغلی ده د سطح سره عمود نو نارمل او وړانګه دلته یو له بل سره څنګه سوه منطبق دا چې ما ان رسم کوي یعنی نارمل دا خط دی چې دې ته مې جهت ورکوي مطلب وارده وړانګه په همدې مسیر راغلی دوی یو د بل باندې منطبق راغله که نه موږ زاویه د سطح سره نه ګورو آی کمې زاویې ته وایو وګورئ د نارمل سره نو دلته چې دوی منطبق راغلي آی مساوي په څه سو آی مساوي په 0 درجې د قانون په اساس راتویز د انعکاس آر 0 درجې اوس به بلد سولئ تاسې ته وجو کې یو دوه دانې مثالونه په کتاب کې لرو دې ته وګورئ دا یو سطحه ده وړانګه راله دلته ولګېدل دلته او دا هم هغه فرضي کرښه ده چې موږ تاسو ورته وایو نارمل څومره مو ښه ترتیبات نیولي دي د درس د زده کولو دپاره نارمل مو یو خط جوړ کړی وړانګې ته ویکتور ورکړه لوری د حرکت یې مشخص سو دا خط که مطلب بل طرف یې انعکاسي ده یعنی بلکل هغه ابتدایي کارونه یې موږ اجرا کړي دي چې دا درس په اسانۍ زده کړي اوس دا زاویه د 80 درجې موږ تاسو ته ویلي وایي منعکسه زاویه څومره ده موږ د قانون په حساب د انعکاس قانون منعکسه او وارده دایم یو له بل سره مساوي وي نو ته چې هر کله منعکسه پیدا کوې اول به ته وارده پیدا کوې اوس وارده څو ده 80 درجې نه ده موږ نه وارده خو د وارده وړانګې و د نارمل ترمنځ زاویه وي دا زاویه وارده زاویه سوه او دا څو راله دغه تاسې په کوم اساس ویل چې دا 10 درجې ده ځکه چې مخکې موږ تاسې زده کړي و چې نارمل د سطح سره عمود وي او عمود خو 90 درجې دی
نو که نارمل پر سطح عمود دی چې دا 80 سو دا زاویه څو راله 10 چې زاویه وارده 10 سوه کله چې وارده زاویه 10 درجې راله نو منعکسه زاویه هم څو راله 10 درجې او داسې انعکاس کوي دا منعکسه سوه دا زاویه باید څو درجې وي 10 درجې بس دې خبرې ته تاسې دقت ولرئ دا که چیرې د هندارې تر یو زیات هم راسي همدا خبره موږ تاسې تعقیبوو په دې کې څه مشکل نه دی ښه دا بل جز یې وګورئ دې کې بیا واضح وارده 20 درجې ښکاري چې وارده 20 درجې وي منعکسه څو راځي 20 درجې ګورئ زه دلته یو بل شکل درته رسم کړم دا داسې یوه هنداره ده دې ته تصور وکړئ دا یوه هنداره ده دا کتاب دا ځای ما تاسو ته رسم کړی دا کومه سطح ده ځلېدونکې یوه بل هنداره مو راوړې ده داسې مو ورسره وصل کړې ده او د دوی دواړو ترمنځ د دې هندارو ترمنځ زاویه څو تشکیل سوې 120 درجې دا وګورئ دا یوه هنداره سوه دا طرف یې تاسې وینئ بل بیا دا هنداره راله دا رقم متوجه سولئ اوس تاسې ته ما کم طرف رسم کړی یو مې دا طرف درته رسم کړی یو دا طرف او د دې دواړو هندارو ترمنځ دلته یو زاویه تشکیل سوې ده که نه ښه دا په دې شکل باندې دی اوس یې موږ تاسې ته ویلي دي په انګلیسي کې هندارې ته څه وایي میرار ورته وایي زه به هم دې هندارو ته اوس ام نوم ورکړم وم دا یوه هنداره M1 او دا دوهمه هنداره M2 بل نوم ورکولی سي PN هر شی چې تاسې نوم ورکوئ مشکل نه لري ښه دا دوې هندارې درته راغلې داسې یو مسله یې ذکر کړې وایي کله چې وړانګه راله پر لومړۍ هندارې باندې ولګېدل دلته یو نارمل په نظر کې نیسم دا نارمل سو دغه وارده زاویه په لومړۍ هنداره کې 80 درجې ده تاسو ته ولې پیدا کوي دا به لږ داسې رسم کړم چې 80 درجې راسي دا 80 درجې اوس تاسو ته ولې دغه وړانګه چې د دوهمې هندارې څخه انعکاس وکړي په دوهمه هنداره کې منعکسه څومره ده دا څنګه کوئ تاسې اول د وړانګې ډیاګرام تکمیل کوئ او د وړانګې ډیاګرام ډېر اسانه تکمیل کېږي د قانون په اساس ورته ګوري دا زاویه 80 ده دا څنګه انعکاس کوي دا داسې انعکاس کوي په دې شکل چې دغه زاویه هم باید څو درجې درته راسي 80 درجې اوس دا وړانګه همداسې یعنې روانه ده که چیرې دا هنداره نه وای دا خو همداسې تله اما کله چې دلته هنداره ور مخته راله دا وړانګه راله دلته ولګېدل اوس نو دغه وړانګه د لومړي هندارې دپاره څه وه د لومړي هندارې دپاره دا منعکسه ده مګم په دوهمه هنداره کې همدا وړانګه اوس څه شي راغلې وارده راغلې دلته بل نارمل رسم کوي ګوري د نارمل شرط دا دی چې په سطحه به نارمل وي دلته دا نارمل داسې نه دی چې باید د ایکس پر محور عمود وي د وای سره موازي دا هغه خبره نه ده په هندسه او ریاضي کې چې موږ وایو عمود مطلب مو څه د ریاضي په مسایلو کې یعنی د وای سره موازي دا هغه مسله نه ده دلته باید په سطحه باندې عمود راسي کله چې ولګېدل د دغه ځای څخه داسې انعکاس وکړئ که نه په دې شکل دلته ولګېدل پر دې نقطه داسې انعکاس وکړئ دغه زاویه یې موږ تاسو ته ویلې پیدا کړئ چې دا به څو درجې وي دا څنګه زه کار کړم په دې کې درې خبرې په نظر کې نیسو نارمل عمود دی یعنې زاویه د سج سره نه وي یوه وارده او منعکسه مساوي دي دوې د یو مثلث داخلي زاویې صلاتیا دي درې دا درې خبرې هر ډول سوال حلوي یعنې که تاسې په سلهاو سوالونه په همدغه مسله کې کار کوي د دوو هندارو پر ځای باندې 5 هندارې هم درته درکړي په همدغه درو خبرو باندې سوال حلوي نارمل عمود دی وارده او منعکسه مساوي دي او د مثلث د داخلي زاویو مجموع څو درته راځي یو صلاتیا ښه اوس چې دا زاویه 80 ده ګوري دا زاویه څو درته راځي په هغه درو خبرو کې په کم یوه چې نارمل عمود دی نو دا څو رالی دا رالی 10 درجې دا زاویه ښه چې دا 10 راله ګوري زه دغه نقطې ته یو نوم ورکوم دې نقطې ته A ووایم دې نقطې ته B او دې نقطې ته C تاسې وینئ یو ABC مثلث تشکیل سوی دی ABC یو مثلث رالی که نه د مثلث د داخلي زاویو مجموع باید څو یو صلاتیا چې دا 10 ده دا زاویه 120 ده یو نیم سل دا زاویه باید څو وي دا باید وي 10 درجې چې دا زاویه 10 درجې راله اوس بیرته هغه لومړۍ خبرې ته رالو نارمل عمود وي که نه
نو چې دا ځای 30 دی دغه ځای باید 80 درجې وي ځکه دا نارمل باید پر سطح څنګه راسي عمود دا ځای 80 دی دا 10 مجموعاً عمود 90 درجې راځي. اوس نو راځو د انعکاس قانون ته. دا نور هندارې او دا مسله پرېږدئ. وارده زاویه د وارده وړانګې او نارمل ترمنځ وارده زاویه څو راغلې 80 نو منعکسه زاویه باید څو وي منعکسه زاویه باید وي 80 درجې. وایي دا یو تصادف و چې دلته موږ تاسې وارده دغه کې 80 ونیول په دوهمه کې منعکسه هم څو راغله 80 دا هر وخت داسې نه راځي دا فرق کوي. متوجه سولئ؟ اوس تاسې ماته ووایاست په دغه حالت کې څنګه وکړم زه یو بل حالت داسې درته جوړ کړم. دا دوی هندارې دي ترمنځ یې زاویه څو ده دوی هندارې دي ترمنځ یې د زاویه 90 درجې ترمنځ یې زاویه 90 درجې. پر دې باندې یو وړانګه راله وارده سوه. دلته به یو نارمل په نظر کې ونیسو دا یې نارمل. دغه زاویه پر لومړۍ هنداره باندې چې کومه وارده سوې ده دغه زاویه به یاده کړم فرض وکړئ دا 50 درجې ده. اوس د دوهم څخه منعکسه پیدا کړي دا کار کوای سو څنګه یې کوئ پر دې نقطې باندې وړانګه ولګېدل انعکاس کوي داسې راځي چې دغه زاویه باید اوس څو راسي 50 درجې. په کوم اساس وارده او منعکسه یو له بل سره مساوي دي که نه په دې حساب باندې نو دا چې 50 راله دا منعکسه وړانګه سوه. دا وړانګه داسې را روانه ده د دوهمې هندارې دپاره همدا وړانګه اوس څه شي سوه وارده. دلته یو نارمل رسموم دلته چې مې یو نارمل رسم کوي د دغه ځای څخه دا وړانګه بیرته په دې شکل باندې ولاړه. اوس زه غواړم دغه زاویه پیدا کړم چې دا څو ده د مغه نقطې څخه محاسبې ته دوام ورکوم 50 د انعکاس په اساس 50 دا زاویه باید څو وي 40 درجې. په کوم اساس ځکه دا باید عمود وي دا زاویه اوس راله 90 دا څو درته راځي دا باید وي 50 درجې ځکه د مثلث د داخلي زاویو مجموع اوس نو نارمل عمود دی دا نارمل سو دا عمود دی دا زاویه باید څو وي 40 درجې نو چې وارده 40 ته منعکسه باید څو وي 40. که درې هندارې سي څنګه کوئ په همدې شکل باندې. او اوس که دلته فرض وکړئ یو بله هنداره ما داسې یعنې درته واقع کړې وای خو دا وړانګه دلته ولګېدل د دغه ځای کې بیا یو نارمل رسموئ بیا د دې ځای څخه دا وړانګه په دې ترتیب باندې تله محاسبې ته مو دوام ورکوئ هېڅ مشکل نه ورته پېښېدی. تاسې دا د انعکاس قوانینو مسله زده کړله دا و د انعکاس قوانین دوه اسانه